د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. امرالله صالح وایي طالبانو پنجشیر ته د بشري مرستو مخه نیولې. دوستانو ویډیو تر پای وګورئ. که چیرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د پرځول شوي ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبانو پنجشیر ته د بشري مرستو مخه نیولې ده. ښاغلي صالح پر حواله رسنیو یوه پیغام کې ادعا کړې چې طالبان په داسې حال کې پنجشیر ته د خوړو او دارو درملو لیږدولو اجازه نه ورکوي چې په وینا یې زرګونه کورنۍ د دوی د ظلم له کبله پنجشیر ته پناه وړې ده. ښاغلي صالح وایي د نړیوال قانون له مخې دا یو جنګي جرم دی. ښاغلي صالح دغه راز تور پورې کړی چې طالبان د پنجشیر ځوان اوسیدونکي په هغو ځایونو کې پلي ګرځوي چې ماینونه پکې پټ شوي او د ماین ضد آلې کار ترې اخلي. نوموړي له ملګرو ملتونو او نړیوالو مشرانو غوښتي چې د طالبانو دې ترهګریزو او جرمي کړنو ته پام وکړي. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.